السلام علیکم. ماشومان ته زیاتره د وزن مطابق دوايي ورکول پکار دي چې د هغه وزن وشي او د هغې مطابق دوايي ورکړل شي. خو که چېرته چا سره ویټ ماشین نه وي، د وزن ماشین د چا سره نه وي، نو د عمر مطابق د هغه وزن معلومولی شي او هغه ته بیا دوايي ورکولی شي. کله چې ماشوم پیدا شي د هغه وزن به د 3 نه واخله 3.2 کیلوګرامه پورې وي، یعنې چې ښه ماشوم وي، صحتمند، چې د وخت نه مخکې نه وي پیدا شوی. بیا چې د 3 میاشتو نه واخله د 12 میاشتو پورې کوم ماشوم وي د هغې فارموله دغه ده: عمر په میاشتو کې جمع 9 تقسیم 2. لکه د یو ماشوم عمر چې دی هغه 4 میاشتې وي او جمع به 9 کوي ورسره، تقسیم به یې کوي په 2 باندې، نو د دې نه راځي 13 او تقسیم به یې کوي بیا په 2، نو 2 تقریبا دا 6.5 kg د دې ماشوم وزن به وي. د 4 میاشتو کوم ماشوم چې وي د هغه به 3.5 کیلوګرام وزن وي. بیا د 1 کال نه واخله د 6 کالو پورې کوم ماشوم چې وي د هغه فارموله بیا جدا ده: عمر ضرب 2 او جمع 6. دا عمر به دلته لیکئ تاسو په کلونو کې، هلته په میاشتو کې و، دلته په کلونو کې دی دا عمر. د یو ماشوم عمر فرض کا 3 کاله دی او ضرب یې کوي په 2 او جمع به ورسره 6 کوي، نو 3 دوونه 6 او جمع 6 12 کیلوګرام وزن د دغه ماشوم راځي، کوم چې د 3 کالو ماشوم دی. بیا د 7 کالو نه واخله د 12 کالو پورې کوم ماشوم چې وي د هغې فارموله بیا جدا ده: عمر په کلونو کې ضرب 6 ماینس 5 او تقسیم 2. د دې وزن به مو واخلو، د دې عمر به واخلو 8 کاله او ضرب یې کوي په 6 بیا ماینس 5 تقسیم 2، نو 48 او منفی 5 تقسیم 2، نو 48 में से 5 माइनस 43 43 راځي تقسیم 2. تقریبا د دې ماشوم وزن چې به راځي هغه به 21.5 کیلو راځي تقریبا. د 8 کالو کوم ماشوم چې وي هغه به دغه 21.5 کیلوګرام وزن راځي. بیا که چېرته تاسو دوايي هغه تاسو خو وزن معلوم کو، ویټ یا معلوم کو، نو اوس که دوايي چېرته تاسو ورکول غواړئ نو موږ به مثال واخلو د پیراسیټامول. د پیراسیټامول ډوز چې دی هغه د 10 نه واخله د 15 ملي ګرام پر کیلوګرام او پر ډوز پورې دی. نو تاسو وزن هلته معلوم کړی دی، نو په 1 کیلوګرام پسې د 10 نه واخله د 15 ملي ګرام پورې تاسو هغې له بیا ضرب ورکوئ او د هغې ډوز راوباسئ. او په پیراسیټامول کې مختلف دغه راځي، برانډز راځي، لکه کیلپول شو، کیلپول 6+ شو، پیناډول شو. نو په هر یو بوتل باندې خپل خپل مقدار لیکلی وي، په 5 ml کې څونه ملي ګرامه دي. اوس لکه پیناډول یو عام دوايي ده، نو د هغې ډوز به موږ واخلو چې په هغې کې په 1 ml کې یا په 5 ml کې یا په 1 ټیسپ کې 100 ملي ګرامه دي. پیناډول شربت به موږ واخلو، لکه پیناډول سیرپ. نو په دې کې چې دې په 5 ml کې یا په 1 ټیسپ کې
دا برابر دی د 160 ملي ګرام. په دې کې 160 ملي ګرام. نو دغه مطابق به تاسو بیا خپل هغه ډوز چې دی هغه به راوباسئ، ماشوم ته به یې ورکړئ.